او همدغه وجه ده چې زمونږ د ادارې هر یو فرد انسپایرډ وي او د یو مقصد لاندې ورځ هفته میاشت او جون تیری او کو تاسو لږ سوچ کې چې زمونږ کم یقین او مقصد دی نو چې د نورو خلک هم دغه یقین او مقصد وي نو مونږ به هغوی ته د نورو نه په خپله ډېر بهتر ښکارو خو چې زمونږ کم یقین او مقصد دی نو چې د چا دغه یقین او مقصد نه وي نو هغې ته به زمونږ کار بهتر نه ښکاري نو خلکو ته به دا فیصله ډېره اسانه شي چې هغوی زمونږ سرویسز واخلي او مونږ ته هم دا فیصله اسانه شي چې کوم خلک زمونږ د مقصد په شانتې مقصد لري نو مونږ به هغوی سره بزنس کوو او چې کوم نه لري نو هغوی سره به نه کوو یعنې زمونږ د بزنس کور ویلیو به پیسه شهرت او مراعات نه وي بلکې مقصد پوره کېدل به وي او همدغه شانتې کوم خلک چې زمونږ غوندې مقصد او یقین لري نو هغوی به مونږ سره په خوشحالۍ باندې کار کوي نه چې د غټو غټو تنخواګانو او د مراعاتو په بدله کې او همدغه شانتې مونږ به ټول په شریکه په دې خپله اداره کې په خپله معاشره کې او په دې خپل ملک وطن کې انشاءالله پازیټیو چینج راولو او دا یوه خبره ډېره د غور قابله ده کم خلک هم چې اداره یا کمپنی اسټبلیش کوي او د هغې مقصد واضحه وي نو په هغې باندې به د خلکو اعتماد هم زیات وي او هغې سره چې کم خلک کار کوونکي وي نو په هغې کې به سینسیریټي او اخلاص هم زیات وي او همدقه شانتې بیا د بزنس ډیلینګ یا د امپلایمنټ کرنسي او سکه به ټرسټ او لایلټي وي نه چې سفارش او پیسه زما دا خیال دی کو زمونږ د لیډرانو په ذهن کې دا خبره واضحه شوله چې مونږ خپله پارټي د یو خاص مقصد دپاره لیډ کو نو بیا د هغوی فالوورز به د هغوی نه هم انسپایر شي او همدغه رنګې د ټولو لیډرانو مقصد چې کله واضحه شي نو موږ ته به پته ولګي چې آیا د ملک و قوم دپاره دا لیډر څونه کار کوي او تاسو ته به هم پته ولګي خلک د ادارې د کمپنۍ یا د لیډر د سایز او ورت نه انسپایر کیږي بلکې د هغې د مقصد نه انسپایر کیږي بیا دغه ادارې د نورو خلکو د انسپیریشن سورس جوړیږي او چې بیا په دغه اداره کې څوک کار کوي نو هغې ته هم انسپیریشن ملاویږي او دغه شانتې په معاشره کې پازیټیو چینج به راځي د سایمن سینک دا کتاب کوم چې مونږ تاسو ته د ویډیو په شکل کې در رسولو کو چېرې تاسو دې نه انسپایر شوي یې نو زما به تاسو ته دا ریکویسټ وي چې تاسو ضرور دا خلکو سره شیر کې چې هغوی هم انسپایر شي او د هغې په ژوند کې هم پازیټیو چینج راشي د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي